بسم الله الرحمن الرحیم. بیا مدثر یم د لسم ټولګي د برقي فزیک لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تیر ویډیو کې موږ د لسم ټولګي برقي فزیک کې الکتریک فیلډ وپیژندی چې الکتریک فیلډ یا بریښنایی ساحه څه ته ویل کیږي. په نننۍ لوست کې چې د لسم ټولګي فزیک مضمون د برقي فزیک 5م لوست دی، په دې کې موږ د بریښنایی ساحې خطونه یا هم الکتریک فیلډ ډایرکشن زده کوو. راځو د لسم ټولګي برقي فزیک 5م لوست ته. ځینې موږ الکتریک فیلډ ډایرکشن ته راسو یا هم د بریښنایی ساحې خطونو ته راسو. نو په تیره ویډیو کې هم ما تاسو ته ویلي وه چې دغه کوم چارجونه چې دي دغه هر یو خپل ځان ته د بریښنایی ساحې خطونه لري چې د هغه خطونو پر اساس باندې څه شي کیږي، د هغه خطونو پر اساس باندې موږ ویلی سو چې مثلا دغه چارجونه چې دي دا یو د بل سره مثلا جذبوي او دغه چارجونه چې دي هغه یو بل سره دفع کوي. صحیح دی؟ دا موږ تاسو مخکې هم ویلي وه چې الکتریک چارجز یا هم دغه الکتریک چارجز یا د چې موږ خپله چې وایو الکتریک چارجز یا بریښنایی چارجونه چې وایو، دا ما په تیره ویډیو کې هم تاسو ویلي چې بریښنایی چارجونه چې دي هغه عموما په دوه ډوله دي. یو بریښنایی چارج چې دی هغه څه دی پازیټیو یا هم مثبت چارج دی چې د دې ښه مثال په خپله پروټون دی، او همدارنګه بل چې دی هغه نیگیټیو چارج یا هم منفي چارج دی چې د دې هم ښه مثال چې دی هغه الکترون دی. صحیح دی؟ دا نیگیټیو یا هم منفي چارج سو او یو پازیټیو مثبت چارج سو. دا چې چارجونه سره مختلف دي نو د دې ترمنځ هغه کوم الکتریک فورسز په تیره ویډیو کې مې درته ویلي وه چې الکتریک فورس د الکتریک فیلډ سره چې شی لري توپیر لري. صحیح دی؟ نو پر دغه اساس باندې الکتریک فورسز چې دي دا هم په دوه ډوله دي. یو فورس چې دی هغه ته اټراکشن فورس ورته ویل کیږي. صحیح دی؟ اټراکشن فورس یا هم دې ته په خپله د جذب قوه وایي چې د مختلفو النوع چارجونو ترمنځ رامنځته کیږي، یعنی د مثبت او همدارنګه منفي چارج ترمنځ رامنځته کیږي. او بل چې دی هغه ته په خپله چې ویل کیږي ریپلژن فورس ورته ویل کیږي چې ریپلژن فورس چې دی هغه مې هم په تیره ویډیو کې درته ویلي وه. په دې تیره ویډیو کې په دې باندې په تفصیلي ډول سره بحث کړی دی چې ریپلژن فورس بیا د همنوع چارجونو ترمنځ رامنځته کیږي یا هم د منفي او منفي او یا د مثبت او مثبت چارجونو ترمنځ دغه فورس څنګه کیږي رامنځته کیږي. یا به منفي او منفي چارجونه یو بل سره ریپل کوي یا به مثبت او مثبت چارجونه یو بل څه کوي سره ریپل کوي. ولې مختلف النوع چارجونه یو بل سره جذبوي او هم نوع چارجونه یو بل سره دفع کوي؟ دا په دې خاطر چې د دوی د بریښنایی ساحې خطونه چې دي هغه یو د بل سره څه لري توپیر لري. مثلا که چیرې د مثبت چارج ته راسو، د مثبت چارج بریښنایی د بریښنایی ساحې خطونو ته راسو د یو مثبت چارج په دې ډول سره به وي. مثلا فرض کړئ چې دا څه دی دا یو مثبت چارج دی. صحیح دی؟ دغه مثبت چارج د بریښنایی ساحې خطونه چې هغه عموما سره کم وي. د مثبت چارج د بریښنایی ساحې خطونه چې دي هغه عموما د چارج څخه د باندې خواته وتلي وي، د چارج څخه کومې خواته وتلي وي؟ د باندې خواته وتلي وي. تاسې وګورئ دا څه دی د کې یو چارج پروت دی، د دې د بریښنایی ساحې خطونه د دې څخه څه وي د باندې خواته وتلي وي. او همدارنګه که چیرې موږ د یو منفي چارج د بریښنایی ساحې خطونه په نظر کې ونیسو، فرض کړئ چې دا یو بریښنایی چارج یو منفي چارج دی، د دې د بریښنایی ساحې خطونه به همیشه د ننه خواته وي، همیشه کومې خواته وي؟ د ننه خواته وي. دا یو منفي چارج دی، د دې منفي چارج د بریښنایی ساحې خطونو ته که چیرې موږ راسو نو د دې چارج د بریښنایی ساحې خطونه چې وي هغه همیشه د ننه خواته وي. صحیح دی؟ پر دغه اساس باندې کله چې دوه منفي چارجونه سره یو ځای سي نو د دې د بریښنایی ساحې د خطو پر اساس د یو بل سره دفع کوي. خو کله چې بیا یو منفي او بل مثبت چارج سره یو ځای سي، دا چې د مثبت چارج د بریښنایی ساحې خطونه د باندې خواته دي او د منفي چارج د دننه خواته دي، نو دې دواړو ترمنځ کوم فورس رامنځته کیږي؟ په دغه وخت کې د دې دواړو ترمنځ اټراکشن فورس رامنځته کیږي. د دې دواړو ترمنځ څه رامنځته کیږي؟ اټراکشن فورس رامنځته کیږي. دا په کوم اساس؟ دا په دې اساس چې د یو د بریښنایی ساحې خطونه د باندې خواته دا د یو دلیل دی. صحیح دی؟ دغسې ډېر نور دلایل هم لري. د یو د بریښنایی ساحې خطونه د باندې خواته دي او د بل د بریښنایی ساحې خطونه د ننه خواته دي. همدارنګه که چیرې مثلا دوه دانې مثبت چارجونه ولرو، فرض کړئ یو دا مثبت چارج دی او یو څه دی دا مثبت چارج دی، د دې د بریښنایی ساحې خطونو د لومړني مثبت چارج د بریښنایی ساحې خطونو ته تاسو پاملرنه وکړئ، دا هم سره کم دي د باندې خواته دي. صحیح دی؟ همدارنګه د دا بل چارج د بریښنایی ساحې خطونو ته که چیرې وکړو، که چیرې پاملرنه وکړو، هغه به هم کومې خواته وي؟ هغه به هم د باندې خواته وي.
ځکه چې د مثبت چارج خو دغه خاصیت دی نه چې د دې د برېښنایي ساحې خطونه سره کم وي د باندې خواته وي. په دغه اساس باندې چې د دواړو د برېښنایي ساحې خطونه سره کم دي د باندې خواته دي، نو دغه چارج چې دی پر دې چارج باندې قوه واردوي. څه شی پر واردوي؟ الکتریک فورس پر واردوي او دا هغه خواته څه کوي؟ پوشوي یې، پرې وهي. او دغه چارج چې بیا دی د هم د برېښنایي ساحې خطونه دې خواته دي، دا بیا پر دغه بل چارج باندې دې خواته چې واردوي قوه یا هم الکتریک فورس پر واردوي او دا څه کوي؟ دفع کوي. دا چې دی دواړه څه کوي؟ یو پر بل باندې الکتریک فورس واردوي او یو بل سره ریپل کوي یا هم لرې کوي. دغه فورس ته بیا ریپلژن فورس ویل کیږي. دا هم عموما د چیش پر اساس رامنځته کیږي. ریپلژن فورس هم عموما د چارجونو دغه یو رقم ډایرکشن یا هم د برېښنایي ساحې د خطونو د یو رقم نوي څخه د سره کم کیږي، رامنځته کیږي. یعنی دا د دې یو دلیل دی. تاسو وګورئ لومړی د مثبت چارج برېښنایي ساحې خطونه چې د باندې خواته وه، تاسو ویلی سئ چې د دې تعریف په داسې ډول سره کولی شو چې د مثبت چارج د برېښنایي ساحې خطونه همیشه د باندې خواته وي او د منفي چارج د برېښنایي ساحې خطونه همیشه د ننه خواته وي. او اټراکشن فورس د مختلفو النوع چارجونو ترمنځ رامنځته کیږي. مختلف النوع چارجونه همیشه یو بل څه کوي سره یو بل سره جذبوي. څنګه دغه کوم چارج چې دی د منفي چارج دا پر دې بل چارج باندې قوه واردوي، دا څه به کوي؟ خپل ځان ته یې راکشوي. څه به کوي؟ خپل ځان ته یې راکشوي. همدارنګه مثبت چارج پر ده باندې قوه واردوي، دی څه به کوي؟ ځان ته یې راکشوي، چې په نتیجه کې دی دواړه یو بل سره اټریکټ کوي چې دغه فورس ته پخپله چې ویل کیږي دې فورس ته اټراکشن فورس هم ورته ویل کیږي. په تیرې ویډیو کې هم موږ د برېښنایي ساحې باندې بحث کړی و چې برېښنایي ساحه څه ته ویل کیږي. اوس په ډېرو ته کیدای شي دا پوښتنه پیدا سوي. هر څوک چې په دې برېښنایي ساحه نه پیژني یا هم برېښنایي ساحې کې مشکل لري، کولی شي چې تیره ویډیو زه په ډسکرپشن باکس کې لینک درته ایږدمه، کولی شي هماغه ویډیو وګورئ تر څو د برېښنایي ساحې هغه کوم معلومات چې دي یا هم برېښنایي ساحې کې چې کوم څه شته هغه تاسو څه پوه کړئ، زده یې کړئ. د برېښنایي ساحې فورمول داسې و چې ای مساوي کیږي په چی سره؟ په کیو یې پر ای مساوي کیږي اف ای یې پر کیو سره. پر چی سره؟ اف ای یې پر کیو سره. ای مو مساوي کیږي په چی سره؟ اف ای یې پر کیو سره. کیو چارج سو، ای چی سو؟ الکتریک فیلډ سو، اف ای الکتریک فورس سو. دا معنا چې کله چې د یو چارج برېښنایي ساحې ته یو بل چارج را داخل سي، څه دی؟ دلته موږ غواړو چې برېښنایي ساحه معلومه کړو چې په دې ځای کې د برېښنایي ساحې انټنسټي یا هم برېښنایي ساحه دلته څومره اندازه. دغه اندازه دا معنا چې د دغه چارج په واسطه سره په دغه نقطه کې پر دا بل چارج باندې څومره برېښنایي قوه واردېږي. د دې مقدار را ایستلو ته پخپله برېښنایي ساحه ویل کېږي چې په تېره ویډیو کې پر دې باندې په تفصیلي ډول سره بحث کړی دی. تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو در سره وګورئ. دا الکتریک فیلډ ډایرکشن یا هم د برېښنایي ساحې خطونه چې د مثبت چارج د برېښنایي ساحې خطونه کومې خواته دي، د منفي چارج دا کومې خواته دي، په کم حالت کې او ولې دوی سره جذبوي، په کم حالت کې او ولې دوی سره ریپل کوي. د دې په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.